د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه. ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا پر جمهوري اسلامي ایران ضرب الاجل ټاکلی ویلي دي چې په راتلونکو 10 تر 15 ورځو کې باید امریکا له ایران سره یا د مذاکراتو له لارې او یا هم د پوځي اقدام له لارې هوکړې ته ورسیږي. بل لور تهران ملګرو ملتونو ته په یوه لیک کې خبرداری ورکړی چې که واشنګټن پوځي برید وکړي نو د سیمې ټولې امریکایي اډې به د ایران لپاره مشروع هدف وي. د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې که په راتلونکو 10 ورځو کې له واشنګټن سره معناداره هوکړه ونه کړي له جدي پایلو سره به مخ شي. ټرمپ دا څرګندونې د سولې بورډ په لومړۍ نړیواله غونډه کې کړي او ویلي چې له ایران سره یوې واقعي او اغېزناکې هوکړې ته رسېدل اسانه کار نه دی، خو ټینګار یې وکړ چې امریکا به یا یوې قوي تړون ترلاسه کوي او یا به یو ګام نور هم وړاندې ځي. Now is the time for Iran to join us on a path that will complete what we're doing. اوس وخت دی چې ایران له موږ سره په داسې لاره یو ځای شي چې هغه کار بشپړ کړي چې موږ یې ترسره کوو. دوی نور نشي کولی چې د ټولې سیمې ثبات ته ګواښ دوام ورکړي. هغوی باید یوه هوکړه وکړي که نه نو له بدو پایلو سره به مخ شي. Doesn't happen, but bad things will happen if it doesn't. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې په راتلونکو 10 ورځو کې به روښانه شي چې آیا ډیپلوماټیک حل ممکن دی که نه، او د همدې مودې پایله به د دواړو هیوادونو د اړیکو راتلونکی مسیر وټاکي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې ایران د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته ویلي که دغه هیواد له پوځي برید سره مخ شي نو په سیمه کې به د بریدګر هیواد ټولې اړې او تاسیسات قانوني اهداف وګڼي. د امریکې او ایران ترمنځ د عمان په منځګړیتوب د خبرو دویم پړاو هم ترسره شوی. د راپورونو له مخې واشنګټن غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې تهران به اټومي وسله نه لري، خو ایران ټینګار کوي چې د اټومي بم جوړولو نیت نه لري او یوازې د سوله ییز اټومي پروګرام حق غواړي. همدارنګه د امریکې د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کوي. په داس حال کې چې افغانستان کې بیکاري فقر په یوه سترې ستونزې بدل شوی، زرګونه افغان ځوانان د کار موندلو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. له دوی څخه یو شمېر په همدې لاره کې ان خپل ژوندونه له لاسه ورکوي، نور بیا له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو سره مخ کیږي. په دې راپور کې د بیکارۍ منفي پایلو ته کتنه شوې ده. په کابل کې ګڼ شمېر شخصي شرکتونه فعالیت کوي چې خلکو ته د بهر هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته د قانوني کار لپاره د استولو وعده ورکوي. دغه شرکتونه د هر کارګر لخوا د 2000 تر 3000 ډالرو پورې پیسې اخلي. ډیری کسان د دې لګښتونو د پوره کولو لپاره خپل شتمنۍ پلوري یا له نورو څخه پور اخلي. خو کله چې افغان کارګران ایران ته رسیږي، ډیری وایي چې ورته وعده شوی کار شتون نه لري او د کار شرایط د هغه څه سره چې ورته ویل شوي وو توپیر لري. ایران د افغان کارګرانو یو اصلي منزلګاه ده او زیاتره یې په ودانیزو چارو، کرنه او تولیدي کارخانو کې کار کوي. په هر حال د اقامت او کاري جواز وضعیت لا هم ننګونې لري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وایي چې تر اوسه د افغانستان او ایران ترمنځ د کارګرانو د اعزام لپاره کوم رسمي تفاهم نامه نشته. اوس مهار ورکړل شوې ویزې یوازې د زده کړې او درملنې لپاره دي، نه د کار لپاره. کاري ویزو په نامه باندې دوی ته کومې ویزې ورکول کیږي، دا کاري ویزې نه دي، ځکه په دغو برخو کې سیاحتي، زیارتي یا تداوی په نامه باندې ځینې افغانان ویزې ترلاسه کوي او هغه طبیعي ده چې یو قیمت به دوی په یو قیمت به دا ترلاسه کوي. نو دوی چې ایران ته ځي او هلته کار کوي، سره له دې چې دوی ویزه لري، خو دا ویزه کاري ویزه ورته نه شو ویلی. په عین وخت کې دا یو غیر قانوني کړنه ده چې اکثره وخت موږ هیوادوال بیا بیرته له ایران څخه راایستل کیږي. د وزارت چارواکي ټینګار کوي چې د کارګرانو اعزام باید د مشخصو قوانینو مطابق او د رسمي جواز سره ترسره شي. هر شرکت چې پرته له جوازه فعالیت کوي غیر قانوني ګڼل کیږي. دوی له خلکو غواړي چې مخکې له دې چې پیسې ورکړي د شرکت د جواز او اسنادو ډاډ ترلاسه کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بیکارۍ کچې د راټیټولو، هیوادوالو ته د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه
دا چې په کور دننه هم دا هڅې کوي ترڅنګ بهرنۍ هیوادونو سره په دغه برخه کې په اړیکه کې دي چې یو له هغو څخه قطر ده. سره له دې چې د کارګرانو مهاجرت ایران، امارات، قطر او روسیه ته د افغان ځوانانو ترمنځ زیات شوی، د دې بهیر د شفافیت او څارنې نشتوالي د مالي او کاري ناوړه ګټه اخیستنې خطر رامنځته کوي. ډیری افغان کارګران په سخت او کم عاید لرونکو کارونو کې بوخت دي، خو پرته له رسمي قراردادونو، واضح حقوقي شرایطو تل د ناوړه ګټه اخیستنې سره مخ وي. کارپوهان وایي د افغانستان حکومت او د هدف هیوادونو ترمنځ د رسمي تفاهمونو رامنځته کولای شي د دغه ستونزو کمولو او د کارګرانو د حقونو تضمین لپاره مرسته وکړي. د بغلان د ترافیک مدیریت اعلان کړی چې د روان مریض کال له پیل راهیسې نږدې 15 موټر چلوونکي د موټر چلوونکو د مسلکي روزنې 80 دورې تر بشپړولو وروسته په رسمي ډول فارغ شوي دي. د دې ادارې مسؤلان وایي چې یا د روزنیزې دورې د موټر چلوونکي مهارتونو د لوړولو، د ترافیکي قوانینو د مراعات او فرهنګ د ترویج او د سرغړونو ترافیکي پیښو د کمولو په موخه ترسره شوي دي. د دوی په خبره ګډونوالو د نظري زده کړو ترڅنګ عملي روزنه هم ترلاسه کړې ده. د بغلان ولایت د ترافیک مدیریت ویلي د روان کال له پیل راهیسې 4990 موټر چلوونکي د 80 مسلکي روزنیزو دورو له بشپړولو وروسته فارغ شوي دي. د دورو موخه د موټر چلوونکو مهارتونو لوړول، د ترافیکي قوانینو سره بدلول او د سالم موټر چلونې کلتور پیاوړي کول دي. چارواکو ټینګار کړی چې مسلکي روزنه په ترافیکي سرغړونو د کمښت او د پیښو د مخنیوي لپاره اساسي رول لري او دغه بهیر به په راتلونکي کال کې هم دوام وکړي. در سال جاری 1404 به تعداد 86 دوره آموزشی ما فراغت دادیم و 4979 نفر از این دوره ها فارغ شده. یک راننده که قواعد و مقررات ترافیکی آگاهی پیدا بکنه و از مقررات ترافیکی آگاه باشه او هم خود را نجات میده هم دیگران را نجات میده. همدارنګه د ښار په بیلابیلو برخو کې د نویو ترافیکي نښو او علامتونو نصبول هڅې روانې دي. د روزنې په ترڅ کې 4815 د موټر چلونې جوازونه او 180 د وسایطو د سیر جوازونه هم ویشل شوي دي چې د بغلان په ولایت کې د ترافیک قانونمند کولو د پراختیا نښه ده. از آغاز سال 1404 به تعداد 4875 جلد جواز رانندگی مختلف النوع، هم جدید، هم تجدید، هم مصنع بر راننده های عزیز ما توزیع گردیده و از جوارسیر 180 جلد جوارسیر برای عراضات مختلف النوع توزیع گردیده. ځینې موټر چلوونکي چې په دې دور کې ګډون کړی ویلي دغه روزنه نه یوازې د هغوی مهارتونه لوړ کړي بلکې د قوانینو د رعایت او د سړکونو د مسئولیت په اړه هم لیدلوری هم بدل کړی دی. از درس‌های خود راضی هستیم، گرچه با سابقه کاری دریوری حدود 8 سال 9 سال هستیم، ولی از قوانینایی که در درس برای ما گفتن بیان کردن خیلی چیزایی بود که ما خطا داشتیم، خیلی چیزایی بود که اشتباه داشتیم، خیلی چیزایی بود که درک نداشتیم، ولی حالی تخمینا نسبتا به سابق خیلی خوب شده. از هر لحاظش با خبر هستیم. گفتنی مامی است که بیادر بیان درس بخوانن، یعنی درس ترافیکی بخوانن، اصول ترافیکی رو بخوانن. زیاد موتورات سر سرک سر چوک کلوخمری مزاحمت میکنن، بچه‌ها مزاحمت میکنن، مردمی که سر سرک عمومی عبور میکنن، برای زیاد مزاحمت میکنن. باید درس بخوانن، عمل لوحه و درس ترافیکی که یا باید بخوانن بلد شون که مثلا چطوری استاد کنیم، چطوری پارک کنیم موتور و در کجا شفاخانه است، رنگ ممنوع است، این درس‌ها رو بخوانن کل چیزا برای مردم واضحات بیان، برای مردم مزاحمت ایجاد نمیشه. د ترافیک چارواکو له کورنیو هم غوښتنه کړې چې د پیښو د مخنیوي لپاره وسایط د ماشومانو یا غیر مسلکي کسانو لاسته ونه سپاري او ټینګار کړی چې د ترافیکي قوانینو څارنه هم په ښار کې دوام لري. روژه مبارکه میاشت د خپل لوړ معنوي مقام ترڅنګ پراخې روغتیایي ګټې هم لري. د دین عالمانو د طب متخصصان وایي چې روژه نیول د تقوا پیاوړتیا او نفس سازۍ ترڅنګ د بدن د روغتیا په ښه والي کې هم مرسته کولی شي، خو په دې شرط چې له روغتیایي اصولو سره سم ترسره شي.
وكذلك جعلناكم د روژې مبارکه میاشت د عبادت ځان جوړونې او ایمان د پیاوړتیا میاشت ده. داسې یوه میاشت چې مسلمانان په روژې سره د نفس تزکیه او د خدای تعالی سره د نږدېوالي هڅه کوي. خو د معنوي ثوابونو ترڅنګ روژه د روغتیا لپاره هم مهمې ګټې لري. د دین عالمان ټینګار کوي چې اصلي فلسفه تقوا ترلاسه کول او د نفس کنترل دی. و در این ماه مبارک رمضان انسان در ضمنی که روزه میگیرد، روزه یکی از ارکان اسلام، پایه و اساس اسلام است و این حکم الله متعال است. با گرفتن روزه تقوا و پرهیزگاری زیادتر انجام میده، ذکر الله متعال زیادتر میکنه که راجع به ذکر الله متعال در سوره رعد الله متعال فرموده است که الا بذکر الله تطمئن القلوب، که آگاه باشید که تنها با یاد خدا دلها آرام و سکون پیدا میکند. بناء تقوا و پرهیزگاری ذکر الله متعال قلبها را روشن می سازد. همدارنګه د اسلامي مسایلو کارپو قاضي شمس الحق شفیق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له حدیث څخه یادونه کوي چې روژه سفر ده، نه یوازې د ګناهونو په وړاندې بلکې د ځینو بدني زیانونو په وړاندې هم ګټه لري. هغه مسلمانان تشویقوي چې د افطار په وخت کې له اسراف څخه ډډه وکړي او متوازن خوراک وکړي ترڅو د روژې ټولې ګټې ترلاسه کړي. الله جل جلاله در سوره بقره آیه 184 فرموده است و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. این که شما روزه میگیرید، روزه برای شما خیر است. خیر در قرآن عظیمشان زیاد استعمال شده است. اینجا معنای خیر به معنی نفع رساندن است. در تمام بخش‌های زندگی، در تمام سطوح زندگی انسان روزه گرفتن خیر است. هم در بخش ایمان ما خیر است، ایمان ما را تقویه میکنه، و هم در بخش نفس لوامه ما را تقویه میکنه. جسم انسان خیر است، هم در بخش عصبی انسان، هم در بخش سیستم خون انسان و هم در بخش هضمی انسان. در تمام بخش‌های زندگی انسان روزه گرفتن خیر است. له علمي لیدلوري هم ډاکټران وایي چې روژه د بدن لپاره ګټوره ده. روزه یکی از ارکان اساسی اسلام است. در ضمن از نظر صحی بسیار فواید زیاد داره که میتونیم از جمله کاهش وزن و تناسب اندامها را در نظر بگیریم، چون میتونه که یک شخص روزه‌دار اما چربی‌های اضافی بدن که ذخیره شده اونا را به متابولیسم برسانه و دیگه میشه که سیستم قلبی وایی را بهتر بکنه، چون یک تعداد چربی‌های ذخیروی مضر مثل کلسترول، تریگلیسیرید میتونه که امراض خطرناک قلبی را بار بیاره، چون در حدود 5.3% مرگ میره در سطح جهان همین مشکلات قلبی تشکیل میده. ډاکټران یادونه کوي خو هغوی خبرداری ورکوي چې د زړه ناروغان، شکر ناروغان او حامله ښځې باید د روژې نیولو مخکې له خپل معالج ډاکټر سره مشورې وکړي. عزتمند اوریدونکو، د 2 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.